ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له ولسمشر محمد اشرف غني کوو. ولسمشر غني وایي ستاسې د منتخب ولسمشر په توګه زما کلیدي دنده دا ده چې افغانستان د خلکو د ازادي ارادې له لارې ملي اقتدار خپل ځای ناستې ته وسپارم. د بریتانیا پارلمان وایي ناټو او بریتانیا د تر هغه خپل سرتیري له افغانستان نه وباسي چې په دوحې کې د مذاکراتو پایلې معلومې شوې نه وي. پاکستاني پوځ ویلي چې پر ډیورنډ پر ذکر خداغ زنتار لګولو چارې مخ په ختمېدو دي. دوی ویلي چې دا کار د ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي په موخه کړی او چاته به اجازه ورنه کړي چې دغه زنتار لرې کړي. سکاټ میلر په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر ویلي له افغان ځواکونو د ناټو او امریکا ملاتړ دوام کوي او په خبره دوی هڅه کوي د امنیت په تامین کې همکاري ډیره کړي. کریم خلیلي د حزب وحدت اسلامي ګوند مشر محمد کریم خلیلي پاکستان ته تللی او هلته د دې هیواد له لومړي وزیر عمران خان او نورو پاکستاني چارواکو سره کتلي. د ترکیې هیواد یو محکمې ترکی دعوتګر عدنان اوکتار چې د په وینا زر معشوقې درلودې په 1015 کاله باندې محکوم کړی. په عدنان اوکتار د جنسي تیري لکه عمرنجونو د ناوړه ګټې اخیستنې تیرستانې او سیاسي او پوځي جاسوسۍ د هسې تورونه پورې وو. یو خبر له امریکا راخلو. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د استازو جرګې هغه غوښتنه رد کړه چې پکې له واک څخه د ډونالډ ټرمپ ګوښه کېدل غوښتل شوي وو. او وروستی خبر دا دی چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي باثباته سوکاله او پر ځان بسیا افغانستان د پاکستان د ملي ګټو لپاره مهم دی. هغه د فیسبوک د ملګرو خبره دا به هسې ګپ وي. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډو مهم خبرونه تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په یو بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.